اسیم صاحب که څوم دا خبرې جرأت غواړي خو زه مجبور یم دا جرأت وکړم. څو ورځې بعد روژه ده او د هر مسجد په مخ ته ناره کېږي چې الصلاة والسنت تراویح. دا تراویح وروره نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته. دا تراویح بدعت دي په خپله، نه تنها ثواب نه لري بلکې حتی ګناه لري. ګناه په دې خاطر لري چې دا یو شپږم لمونځ دی چې عمر فاروق ایجاد کړی دی. دا د حضرت رسول مبارک په زمانه کې تراویح نه وي، د ابوبکر صدیق په زمانه کې تراویح نه وي. نه ما اوریدلی دی وای خو هغه کې په رکعاتونو کې اختلاف دی، یعنی و نه رکعات هم کړي نبی علیه السلام 14 رکعات هم کړي دي، شل هم کړي دي، خو وروسته بیا تاکید په دې شلو ډیر شوی ده. د بخاري دغه درته وایم، حدیث درته وایم چې د کتاب التراویح دغه دی پنځم حدیث دی د کتاب التراویح د بخاري چې موږ ته تر قرآن شریف وروسته خو بخاري خورا مهم کتاب دی. د بخاري حدیث دی د عایشې څخه نقل شوی دی چې حضرت رسول اکرم د ماخوستن لمانځه ته د باندې ووتي، دا د لمانځه څخه وروسته وایي یو څو کسه پسې ودرېدله. سبا دی بیا وروتي، بیا یو څه ډېر پسې ودرېدله. درېیمه شپه چې وروتي بیخي ډېر خلک وه. څلورمه شپه دی نه وروتي او په پنځم سهار ورغې خلکو چې وویله ول تاسې پوهېږئ زه ولې راونه وتلم؟ هغه وویل یا زه په دې خاطر راونه وتم چې که زه دا تېر ماښام هم راوتلی وای تاسې پر ځان باندې دا لمونځ واجباوه، نو زه په دا خاطر راونه وتلم. او عایشه وایي چې د په خپل لمونځ کاوه 11 رکعات یې کاوه، هغه په کور کې کاوه، په مسجد کې نه کاوه. هغه خدایمي تهجد هم کاوه او اضافه عبادات یې هم کوله. د کتاب التراویح د بخاري دریم حدیث دی د کتاب التراویح. عبدالرحمن عبدالقاری وایي چې دا د عمر د خلافت دریم کال دی. وایي زه حضرت عمر وایي راووتلو د شپې د مسجد خواته ولاړلو. د مسجد خواته چې ولاړلو ورې مو وکتل چې 3 کسه 2 کسه 5 کسه یو کس جلا جلا پر لمانځه باندې ولاړ دي. وایي عمر و ابی بن کعب ته وویله چې د مخه د خلکو ته لمونځ ورکړه. ابی بن کعب خو هم د حضرت رسول اکرم کاتب او هم ډېر ښه حافظ او قاري و. نو ابی بن کعب د مخه او د خلک پسې ودرېدله.